پیدا کړی هغه الفاظ په حدیثو کې شته خو په دغه ځای کې وارد نه دي او دا ټول فصل فقها مکروه ګڼي نو دلته دي نه وایي حینا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام ما ته ناراضي رسوب د قصه دلته وایي دا احادیثو کې شته خو دې کې نه دي وارد دي الفاظو اول تفصل مکروه دي نو هغه الفاظ دي ته مراوړي بس دغه چې کوم ثابت دي دغه لوستل پکار دي او دې په مقدار دي نه زیاتېدل نه دي پکار بعض د لا اله الا الله ذکر بل تکي روایت کې شته دي خدای دې الله من السلام ان کا سلام پرېږ دي په هغه اذکار دې دفاع کې چې ټول فصل را نشي دلته چې دا کوم یکره زمون احناف ویل دا کراهت تحریمی نه دی ښا دلیل په څه شری فقه على مذاهب الاربعه باب الدعاء باب ذکر بعد الصلاه باب لګی د پای کې د احناف مذهب راخلی چې یکره تنزیها دغه مطلق مکروه مقید شو په فقه کتاب کې په تنزیهی سره نو ټول فقه کې چې یکره راغی په تنزیه به حمل وي زما دلته یو مقتدی دی ښه عقیده جوړه ده خو زه چا باندې شوبه اختلاف نه اچوم اتلس کالونه ما پسې منځ کوي او د فرض پسې سبحان الله الحمدلله د کرسۍ ته نه ختې په دې اتلس کالو کې اکثرا زما زړه کې راشي چې دا صاحب نه پوهېږي زه به یې پوهې کړم درته مې زړه کې راشي چې غریب په ذکر کې لګیا دی اوس به یې دام پرېښي یا ستا دعا به یې پرېښي د غټ خیر نه به محروم شي هغه به ورته نه کوم اتلس کاله لګیا دی ځکه چې خلاف اولادي کنه نو حرام خو نه دي کنه مکروه تحریمی نه دي تنزیهی دي بس پرېږدي چې په دې لګیا دی عقیده یې جوړه ده مونږ ته بدعتیان نه وایي سنت چې خپلو کې مونږ سره به دعا کوي زه ښه ګورم چې دعا منکر نه دی زه هم زه کوم بس دام کوم ته په دې کې خوشحاله اوسېږي لکه مقصد دا دی چې په معمولي خبره باندې په عوامو تلبیس اختلاط دا د عالم نشان نه لري خبره چې هغه اوس د دین په کار کې مصروف دی مې چېړه بس پرېږدي چې هغه خو کوي که نه لګیا دی نفقه عبادات کې د الله من السلام نه بعد بسوي او ثم يقوم الى السنه وذلك لما روي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا بمقدار ما يقول الله من السلام وصوي فلا ينبغي للمسلم ان يزيد عليه او على قدره دا لا ينبغي دلیل د څه شي قرات تنزیه شکنه لا ينبغي قرات تنزیه ندی مناسب مصلی لرا للمصلی ان یزید علی چې په دې الفاظو زیادتو کې او علی قدره یا د دې په قدر زیادتو کې په نور الفاظو کې بس دې نه زیات بنه کوي ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فصل بين الفرض والسنه بالاذكار التي عمل المسلمين بها الا في المغرب ندی ثابت د نبی اسلام نه چې فرض او سنت مینس کې په اسکار باندې فصل راوستي مگر په مغرب کې دارنگ مراقی فلا اول جل یوصل حدصل صفحہ وائی القیام الى اداء السنہ پاسدل اداء سنت ہوتا التي تلی الفرض چه فرض پس متصلا بالفرض مسنوننا پاسدل سنت ہوتا د فرض پس مسنوننا اے انه يستحب الفصل بينهما كما كان الاسلام اذا سلم يمكث قدر ما يقول الله من السلام انك سلام الیک یعود السلام تبارک ذو الجلال والاکرام دا دوټ کی زائد شو خود فقih په عبارت د نص الحديث کی چې زیادت راشي د قول تبع اعتبار نه د محدث قول تبع اعتباري انزل الناس مناظر ارچا تخبل رتبه یو محدث یو فقih جزئیه وصائب د مراقب په مقابله کې کی کله د دوه اهمیت لري په فقہ کې دی ماهر او په نص الحديث کې به دی غته نشه رسیدي بل تدوٹ کی زید الیک یعود السلام یودا بل تبارک یا ذل جلال کے دایا نشتر پا معروف حدیث تبارک ذل جلال والاکرام تاسولتا مخ کے حدیث آغا ذکر کرے ہوئے فقہاء دا راخستی لی اختیار تعلیل مختارم راخستی لی ونفس الحدیث کے محدثین نفس دا حدیث کی پسیتلل پکار دی ثم يقوم الى السنه سنت توپاسی
قال الكمال وهذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي تؤخر عنه السنة ويفصل بينها وبين الفرض. څومره اذکار چې وارد دي اب په دې باندې حملېږي. دا د دوی هغه مکس چې موږ ته بدعتیان وایي په قیام کې اصلا بدعتیان دوی خطل. یو شبه پاتې شو چې بهیت الاجتماع دعا څنګه ده باب ولګېد. المبحث الرابع دعا بهیت الاجتماع. دعا بهیت الاجتماع دلیل د قرآن عظیم الشان نه چې تاسو نیسئ د سورۃ یونس 9 نمبر آیت په دلیل دی. دلته موسی علیہ السلام دعا کوي. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم خيري فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دا دعا دا خیری وکړي. قال رب کریم تفرمای قد اجیبت دعوتکما استاسو دعا دعا قبول شوا فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. هل تلاشا قال موسی دلتوی دعوتکما دعا موسی علیہ السلام کړي جواب کې راځي دعا استاسو د دعاو قبول شوا هارون علیہ السلام یا موسی علیہ السلام. نو دعا هارون علیہ السلام نو کړي د دعا څنګه قبول شو. مفسرین متفق دلتا چې کان موسی یدعو هارون یؤمنو موسی علیہ السلام دعا کولا هارون علیہ السلام امین وی والداعی والمؤمن شریکان دعا والا و امین والا شریک فی الدعا دی. دا دلیل دا دعا بهیت الاجتماع دی. دعا ومن پسی کړي دا وی دیم ډېر شاپیانو سپاته شوی دی. دعا بعد الصلاة مخکې موږ ثابته کړې ده. شبهه دوی سره دعا بهیت الاجتماع ده. دعا بهیت الاجتماع باره کې آیت وارد ده حدیث وارد دي چې جرم نه ده بلکې اجوبه ده. دعا بهیت الاجتماع اجوبه ده. هغه هر وخت کې بعد الصلاة کې قبل الصلاة خو د انفرادي دعا نه اجتماعي اجوبه ده. سنن سعید بن منصوران پنځم جلد 101 صفحه کې دا وایي کان موسی یدعو هارون یؤمنو. دارنګه حلیۃ الاولیاء دریم جلد 206 صفحه استا جواب پکې اوس راځي. ان انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مجتمع ثلاثه قد بدعوا درې براغون نشي په دعا کلهم الا كان حقا الله مگر حق په تعالی دا الله ترد دی لاس به تشنه پرېګ دی. تعمیم سره سکه سوتی سر ګورا ہوتا مجتمع ثلاثه قد درې بکلم راغون نش تعمیم به کنه دی صلات غیر صلات بکنه کلم هم راغون نشي. نبی اسلام امت کی یادوي چې درې کسان بکلم په دعا راغون نشي الا كان حقا الله الله ترد دی دا عام. اوس د بعد الصلاه بهیت الاجتماع استثناء بدی پیش کوي د دې عام نه پیش کوي چې پیش نه کړی د عام کې داخل شو. دارنګه حلیۃ الاولیاء ورجل بسوان صلی صفحه ابي سعيد خدري راوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يستحي من عبدي. خدای تعالی حیا کوي د بندنه اذا صلى في جماعه په جمع منځ شي ثم يسأل حاجة بيت حاجت غواړي ينصرف حتى يقضيها چې ودي ګرځي تر دې چې خدای تعالی ورته پوره کوي حاجت ده. وی چې په جمع منځ شي دعا کوي په جمع منځ شي دعا کوي خدای تعالی ته حیا ورځي چې دعا قبول نه کی پوره کوي ورته. دارنګي
دعا لطبرانی والجل پنزات صفحان دی حدیث دعا بیت الاجتماع رخا صبح فضیلت خودل شویدی. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت المسجد. دیوی رسول اللہ مبارک سر روانم دکورنا مسجد تروتو. وقوم یوقوم دے فی المسجد رافی ایدیهم لا سنو چت کری یدعون اللہ عز و جل. یوقوم راغون دے پشریک دعا کئی. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترى ما اراد بیدی القوم. اے انس سیبان خکاری درتا حغا نور چزو گورم پلا سنو دا قوم کی پدی کی چکم نور و رحمت وریگی تا تخکاریگی. فقلت ما ترى في ايديهم ما عرض کو تسش گوری لا سنو ردی کی. فقال نورنا نور گورما. قلت ما عرض گو اللہ تعالی یورنیه ما تدعو کا ایوریا دیه چمات مخی. قال فدعا نبی علیہ السلام دعا اکڑا فرائیتو آغا ما موریدل انور ما ولیدو چکم صحابہ پلاس کرا پریوتا. بے عرض کیا انسو استعجل بنا راتیش شا حتی نشرک القومان چمن بی قوم سر شریک شو. فاسراتو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سر راتیس کے مزلزمنگا فرفانا ایدینا منگم لا سنو چت کرلا منگم لا سنو چت کرلا ہے اجتماعی دعا کے شرکتوں کا دا فضلت دا ہے اجتماعی دعا دے. ایوہ حوالتا استما مخ کی ویلی وچ دا برستو در توائما اگے تلارش درے میں صفحی تلارشی لند خوانا سی بخاری نبرا دا البدایہ والنہایہ روایت تمتوجیش شپگم جلد ریسا یوش دیتما صفحہ. علا بن عمرو الحضرمی رضی اللہ عنہ ببحرین پا غزوہ بان روان دا دیر عظیمی دشتی دی. ما دازل برمضان نوران دی مخ کی لگ دا سفر دا مسقط عمانا دبئی ابو ظبی پدی لاربان ریاض و بیا طائف و بیا عمرہ میں اکڑا نما تدا پتر دا تقریباً 2.5 کلومیٹر فاصلہ را او اکثر مضافات دشتی وہ سم دشتی دی نو آغا زمانہ کے بدا سے دشتی دی نو پدی کی را روان دی اوزے کی پدشتا کی ننوتی دی دا سی زیتا حیران شل چوز پا مخزو دا فراشی کنا که پشازم در سلور روز مزل دی و پخلاسی گی رازی پا مخبلار شو چی کم زیتا ورسی ہو چی خب سے لارل دا اوپی پتا ہونا لگے دا او دا دشت دا سر پتا مونا لگے دا و خلقم دیشتر روان دی نو چوبوس اخلاصی شوی اس کا واپس رازی نو مزل دیر زیاد کمخ کیزی امکان نشتے دو کو نمدل تیوالا والا پخپلو کی یو بلتا وسیتونا وکللا کزمر شنو گور ازما فلانی حق را باندرے فلانی امانت دے غبل بلتا وکلل کتجون دے لاڑی داسی بوکی تن دے دلاسا دے حد تورسی. علا بن عمرو حضرمی امیر دا قوم یو دا مغا جلال کے راغے قوم راغون کوئی تاس والی پا حقا ننس رازی چی دعا کو دعا تاون خطل نا آغا ذکر پال بدائی کی مذکور دے و توقش. فرقب الناس من الهم والغم ما لا يحد ولا يصف. بے حدا داس غم و ہم تورسی دل چیز پا وصف کے نرازی ویلے نشم درتا. لم يقدروا منها على بعير واحد یو پروخ کی ناستین شد کمزوری دلاس. جعل بعضهم يوصي الى بعض فنادى منادي العلام دا امیر علا بن عمرو حضرمی آواز کون کی آوازک فاجتمع الناس اليهم فقالوا الناس لستم المسلمين لستم في سبيل الله لستم انصار الله قالوا بلى قال فابشروا فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم. تاسو بخر تعالی کلم په خذلان کې وانه چي. نودیا في صلاة الصبح سبعی دمانزا آواز فازانو حين طلع الفجر فصلى بالناس منجو کا خلقتا فلما قد الصلاة کلچ من خلاش جفا على رکبتائه کے ناستا پزنگلو باندے
وجث الناس خلقم پزنگنو کې ناستا ونصب فی الدعاء فانصب ځان استړی کا په دعا کې ورفع یده لا سوچت کړ وفعل الناس مثل خلقم لا سنوچت دا دعا به تر اجتماع در سبې د مانځنه بعد لګیا دی دعا کوي حتا طلعت الشمس نور پر اوخت دی لګیا دی وجعل الناس ينظرون الى سراب الشمس يلمع مره بعد اخرى دنورغا نوته ګوري وهو يجتهد في الدعاء ده په دعا کې لګیا رہے کوشش کوي فلما بلغ الثالثه کله چې درې دعا ته ورسېدل ګور درې دعاګانې کړې خام به تل اجتماع شوی دی درې شوی فلما بلغ الثالثه چې درې دعا ته ورسېد اذ قد خلق الله الى جانب غدير عظيم من الماء القراح ګوري چې سوچه خالص صفا او په خوا کې دشت کې او خشته دم خدای تعالی را پیدا کړ دا د کرامت فمشنا فیلهم فشربوا واغتسلوا دعا بهت الاجتماع ثلاثا درې کرته شوی دا خاصه رب پاله د سورې چاوي د فرض قسم بهت الاجتماع دعا ته بدعت وایي او ناروايي غني مبحث خامس پہ تقریر دعا ثلاثا درې دعاګانې صحیح مسلم معرب برچا پنځم جلوه صلی الله علیه وسلم مکی حالات ذکر کیږي نبی اسلام سجده باندې پروت کافران رال دوه پریوان وغیرہ راول هغه حالات واقعات چا فاطمه بی خبر کړه هي جویریه اول مشروع فطرحت عنه سید چې د نبی اسلام په وګړو مبارک او چوري واغې په ورځول ثم اقبلت عليهم تشتمهم فاطمه بی کفار تا مخامخ کنځري وته کول فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته کله چې نبی اسلام من خلاص کا رفع صوته आवाज اوچت ثم دعا عليهم خيري شروع کړ منشد مانځه پسې دعا خيري دي وکانا وطریقه د نبی علیہ السلام اذا دعا ثلاثا کله به چې دعا کوله درې دعاګانې به کولې و اذا سأل ثلاثا کله به چې سوال کو درې سوالونه به کول د دې دا اذا دعا ثلاثا ابو داود کی د ابن عباس سے روایت دا دی چا تپوس د دعا کړي چې دعا څه ته وایي هغه وی دعا دی ته ان تقنع بيديك عند صدرك ثم تمسح بهما على وجهك لاسونه د رسنې په اندازه اوچت کې سبو وایي بیا په مخ باندې را کاږي دا دعا ده د شریعت کې د دعا ہے ادغه ده ګوره چې تا ته په حدیث مبارک کې او صحابي حکایت کې چې نبی اسلام صلی الله رکعتین برکات منځو اوس تا ته ونه وایي کنه چې او داسې مو ته کړی او قبله ته مخامخ مو جامیم پاکي او مکانم پاکو الله اکبر ویلې فاتحه هم پکې لسته او قرات هم لسته او رکوع هم کړی دا او سجدي هم کړی دې ته ضرورت نه کنه خپل سره پويږي چې هيئت د صلات سبنو ما شانې کړي د صلی رکعتین نه پته لګي کنه کله چې راوی د حدیث وایي چې دعا نبی اسلام دعا وکړه او هيئت د دعا ته د حدیثونو ثابت دي چې په تشهود بکې نه قبله ته بکې نه او دس بدی وی لاسونه پر سینې په اندازه چته په مخ به راکاږي که صرفه د دې په کې صحابه ذکر کړه ذکر نه کړه دعا دغه چې سړی لاس پکې اوچت کی کړه چې لاس پکې اوچت نشي دعا نه ده هيئت د دعا نه برابر شوی نو دا د ډیر کم فهم سړي انسان نه چیرې فلانی روایت کې دعا را له حرف د دې نه دراغله اوس طرف د دې ما ته خای دا خو محض تعصب دی د دعا هيئت بدون طرف د دې نه موږ ته خدای نشته هغه دعا چې دعای محض یو خارج د صلات نه هر چې داخل د صلات د داغه سوره په دې حرکات لره مستلزمه ده په دې باندې دی وجنه ترک شوی ده نو چې وایي اذا دعا به کوله دعا ثلاثا درې دعاګانې وکړه ته چې زمانہ حکایت کې چې فلانی مولوی سے پسې منځو کې درې دعاګانې وکړي طرف د دې مو ذکر کوم خلک پوېږي چې د لاس اوچت کړي کنه په مخ راخ کړي دي هيئت د دعا دغه ده بھارت تو کوئی کې تفصیل څوک نه کوي او کدا سي تفصیل غواړي نو بیا به یو مسله ثابت نه کوي ماته څه ته وایي چې سحر د سنت متعلق ز تاسو کومه
چې د سحر په سنتو کې نبی علیہ السلام په اول رکعت کې 2 سجدي کړي 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 کته وي 2 کړي وای نشي خو دې سوا د دینه چې 16 رکعاتې برکاتې په 2 رکعات منتهیت معلوم دي چې ورکو په سجدو باندې کېږي نو دغه شان کړي نو دغه شان چې حدیث مبارک کرالل چې دعا رفع دې دی خپل پکې رااله دی بیا سوي نه د دې دا مقصد دی چې رب اغفر لي رب اغفر لي رب دا مقصد دی الک لالا دا خود دې معنا دا چې اذا سال سال ثلاثن دا دې معنا دا اذا دعا دعا ثلاثن هغه ته معنا پیدا کا دعا درې کړي په هر دعا کې درې سوالونه کړي هغه سوال به درې ځل مکرره وو قال اللهم عليك بقريش 3 مرات ګور دا سال ثلاثن دا هغه تفصیل دی اذا دعا دعا ثلاثن دغه استدلال دی چې دعا درې کرتے پکار دا دغه زیبانه منها جوړې نه وسېبلی کی فيه استحباب دعا تکریر دعا ثلاثن په دې حدیث کې ثبوت د دې چې دعا درې کرتے مکرر دیږي دارنګه صحیح مسلم معرب برتی چاپ ومجل 16 صفحه عائشہ بن را حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعل دا غیر سحر واقعا دا حتى اذا كان ذات يوم يورش ذات ليله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا دعا وکړه بیا دعا وکړه په دغه شپه ورته فرشتي راغلي او سحر ختم شام دغه روایت کې مذکور دی اوس کتوای چې الکه دعا رااله فرف د ایدیونه دراغلی صحیح مسلم دریم جل 3 صفحه عائشہ بیبی نبی اسلام زمان نمبر کې شپه را نه وته دې صدا غم پیدا شو چې د بلی بیبي کوټه ته نه تلې نه غپ سره وته یو کوټه ولټوله پاغي کې نشته بار ته بسره وته بارم نشته مسجد بس پوښ چې دا جنت البقیع ته تلې صحابه مقبره ته بتلې مقبره ته پوښي عائشہ بیبی لاړه ناغ واقعا راخلی فجعلت درعی فراسی وقت مرد زان میں پٹک پخمار کے وتقنعت ازاری ثم انطلقت علی اسری حتی جال بقیہ نبی الاسلام بقی تراغے فقام فاتال القیام ثم رفع یدے 3 مرات بیدری زلیلہ سنو چت کرلان ثم انحرف فانفرات فاسرا فاسرات فهرول تارا پسرا مندکلا مام مندکلا فاحبرت فسبقت بزت مخکشم فدخلت فليس الا ان تجاتا چرادل شماډه ډواله وا واقعا وګړه به مرته ویلي چې تا په خدای تعالی په نبی اسلام د خیانت ګمان کوي ما تا سره نمبر کې شپه ورځ بلی بي کوټه ته مطلب هغه روایت نبی کې رفع د یدو 3 مرات رااله نو په دعا کې چتول بلاسونو درې کرته را ثابت شو بشورونه استفتاشي دې دعاګانې څنګه د جواب ورکړي دي وی چې دا دعا ثلاثن معنا دا چې رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي دې کې د لاس چتول نه راغلي به ته تاسو دا دویم حدیث کې شوی دی چې دې سره صدا روایت کې خلف دی راغلي درې کرته ودا په مقبره کې جایز دي خو په مسجد کې ناروا دي دا مجتهد دی کنه مجتهد صاحب دی د مقلدین شي چې سم د جهنم پر غاړه موجود رہی نکره په زدر کما پوچي تاسو غاړه ته ورس نو دا د اجتهاد دی چې وساله کا په وادره کې یو شی رواش نو د مسجد کې نارواش دعا د چال ته ثابت شوا درې کرته نو داغه نه بغیر په بل ځای باندې بناروي سبب یو متعصب پیدا شي هغه بوای چې یاره په مدینه منوره جنت البقیع کې رفع د ایدیو ثابت ده خدای رحمان بابا پاجره کې ناروا ده د ورته دلته د نبی اسلام نو ثبوت ده کوم تاسو تعصبات دي زدونه دي تمکینات د عبادتو د پاره د شریعتونو نوي نبی اسلام نه په مکان کې او عمل ثابت شل هغه د سنت په بل مکان کې باغ عمل ناروایی بیا ځکه کې هغه عمل به هغه حکم لري رفع د ایدیو په دعا کې ثابت شوا درې کرتے امام نووي دلته
تقریر د دعا ثلاثا ورفع الایدی فی الدعاء ثلاثا ثابتې ده. همدغه زبانه په منهاج کې خبره کوي. حال دار دلته دا جواب ورکړي چې نه دا دیره کې شوی ده، په مسجد کې ناروا بدعت ده، او بیا چې په دیره کې یو ځل لاس اوچته نه لاس دې په چوکه وهي او بیا بدعتي درته وي، بیا یو ځل هم نه من ابل اړخ فتوی بیا سره چې دیره کې لاس اوچته ول روا دي عقل روا غړي بیا نادره کې یو ځل لفظ دې نه مانی چې دلته ون خطل وینا دا دیره کې اوچت شوی دی. دارنګ ابو داود اول جلد 501 صفحه. عبد الله ابن مسعود سے ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعجب و يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. محمود ورته دعوا چې دعا دریو کی او دارنګ بخنه دریو والی ورته دعا کی سوالات دری کی دا ورته محبوب وا. دا اخر کې د فیض الباری عبارت د دیوبند علماء نه ما پیش کړی دی چې دی دیوبندي علماء دې ته بدعت وی غلطه کوي. دا شان ارشاد صاحب دی د فیض الباری دویم جلد 250 صفحه کې وای مع ذلك وردت فيه ترغیبات قولیه، قولی روایات او ترغیبات په دعا کې ډېر زیات راغلي دي. والامر في مثله الله يحكم عليه بالبدع، امر په مثل د داسې څیزونو کې چې قولی احادیث پکې وي دا دی چې پاغي د حکم د بدعت ونشي. فهذه الادعيه في زماننا ليست بسنه بمعنى ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. پدې معنا چې بالفعل دغه دعا مسنون شي ثابت نه ده. وليست ببدعه، بدعت نه ده بمعنى عدم اصلها في الدين چې په دین کې اصل نه لري. والوجه فيه ما ذكرت في رسالتي من الفرقدين ان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان على شاكلة الذكر لا يزال لسانه رطبا به ويبسط الحالات المتواردة على الإنسان من الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومثل هذا في دوام الذكر الأطوال لا ينبغي له أن يقصر أمره ولا الرفع. دا شانت روایات حملول پدې چې مرفوع روایت پکې غواړم نه په کار چارځي کې د مرفوع روایت غواړي. فإنه حالة خاصة لمقصد جزئي وهو المسألة. فإن ذقت هذا نفس عن قرب الدعاء بها الصدر لا أن رفع بدعة فقد هدى إليه في قوليات كثيرة. رفع دایدیو یادی کنا چې تبل طرف دایدیو دلته دا بدعت وګڼي ودا سندا فقد هدى إليه في قوليات كثيرة وفعله بعد الصلاة قليلا. نبی علیہ السلام رفع دایدیو د مانځنه بعد قلیله کړی دا ولیکن دی کی قول روایت ډېر زیات وارد دي. وهكذا شأنه في باب الأذكار والأوراد اختار لنفسه ما اختاره الله له وبقي أشياء رغب فيها للأمة. فإن التزم أحد منا الدعاء بعد الصلاة برفع اليد فقد عمل بما رغب فيه وإن لم يكسره بنفسه. کچرته پزان چا لازم کړه یو کس دعا د مانځنه وروسته په لاس اوچتولو سره نو دا عملو که په هغه حادثو باندې رغب فيه چې نبی اسلام ترغیبات قولی پکې پیش کړي دي. وإن لم يكسره بنفسه اگر که بالفعل خپله به ډېره نه کړي خو قولي روایات پکې ډېر دي. ډېر التزام راغی ښه الزام نه دی، التزام بدعت نه وي. دې کې یوه جزیه اخره کې هغه یاده کوي دوی کله کله وایي دعا پر سنت لازمی ګڼل کسو کې نه کوي هغه رټل ورکول دا څنګه دي. دغه جزیه ته زرالم چې کوم راغی دعا بعد السنه یا هر یو څیز چې د مندوباتو د مستحباتو نه هغه لازم ګڼل دوه قسمه دي. یو لازمول د هغې دي په ځان باندې او یو لازمول د هغې دي په غیر باندې. لازمول د هغې په ځان باندې د هغې نه تعبیر په التزام کېږي. التزام افتعال باب لازمي دی او لازمول په غیر باندې د هغې نه تعبیر په الزام کېږي. التزام د ما لم یلزم بدعت نه دی. دا معروفه ده په السنه د خلکو باندې چې اصول لیکلي چې التزام د ما لا یلزم بدعت. التزام د ما لا یلزم بدعت نه دی.
الزام د ما لم یلزم بدعت دی. الزام په بل چا لازم اول دا هغه کار چې لازم نه بدعت دی. ولی دا لازم ثابتول په غیر درجه د وجوب او د فرض ده، دا حق د شارع دی. تل خو کې چې په غیر یو شی لازم ہے. ما مخکې سر کې دا خبره خلاصه کړې وه چې غیر شارع ګرځېږي، د دغې وجې نه بل څوک الزام نشي کولی. هر چې التزام دی دا جایز دی. هر چې التزام دی دا جایز دی. التزام جایز دی. التزام د مالم یلزم بدعت نه دی. التزام د مالم یلزم بدعت نه دی. دلیل په دې باندې تمام نظر او وفا په نظر باندې. هلکه سبا ته چیلې حلالول په ما لازم نه دي که نه. مثلا اسنه را باندې لازم نشي که نه. ته ولېږه لږ الفاظ ورته جوړ کړم. مولا صاحب هم یم مولیان سخته مې ګوري. که مولیان چې لږ پیرانو سره ناست دي بې ګزاره کوي هغه مولای محض ګوره ډېر حجري غټ حجري حجر صوفیاو سره چې تعلق یې بیا ښیي. نو دا مثلا زه اوس ووایم چې سبا ته دا کار زما که وشه چرته نو په ما به چیلې لازم وي، زه به یې حلالوم. بیا را باندې واجب شو که نه. التزام د ما لم یلزم. دغه ورځ باندې چیلې په ما لازم نو مستحب خبره وه او ما په ځان لازم. تمام نظرونو کې التزام د ما لم یلزم دی. زمونږ فقها لیکي چې کله رالی جمع ته لږ ټیم پاتې دی نو ستا په دې مسجد کې ناسته ترجمې او ادا د صلات مستحبه ده. خو که تا وویل چې زه به د مانځه پورې معتکف یم نه بوځم وی تا اجر د واجبو ملاویږي. ځکه تا التزام د ما لم یلزم وکړه. تا باندې خو دلته دا ناسته لازمه نه وه که نه او تا په ځان لازمه کړه. د التزام د ما لم یلزم بدعت نه دی بلکې جایز دی او ترغیبات پکې شته. خیر الاعمال ادومها وان قل. روایت د مسلم شریف. احب الاعمال الى الله تعالی ادومها. کم چې دایمي کیږي استمراري کیږي دا عمل خدای تعالی ته ډېر محبوب وي. اگر که لږ وي لږ عمل دی وي رتبې په لحاظ نو مستحب. لږ عمل دی د عدد په لحاظ رکعات یې قلیل وي خو دایم دی وشي. د په ځان چې کوم څوک یو شی لازموي دا بدعت نه دي او هر چې دوام استمرار سره کوي لازم یې نه ګڼي دا خو احب الاعمال الی الله دی. موږ چې دعا بعد سنت کوو نه موږ التزام په ځان کړی نه مو الزام په غیر کړی دی. دا چې التزام مو په ځان باندې نه دی کړی دلیل څه شی دی؟ واجب نه ګڼو. زمونږ دا خوله چغې وایي چې مستحب یې ګڼو. که دا موږ التزام کولی موږ به دې ته واجب ویلی موږ به نظر کړی وي په ځان باندې. نو التزام نه دی دا بلکې عمل دایمي استمراري کوو او عمل دایمي استمراري د مستحبو د روایت د مسلم نه ثابت دی. احب الاعمال الى الله ادومها. او الزام هم نه کوو ځکه چې زمونږ د جمعې مونځ زمونږ نور مونځونه څومره په احنافو کې چې قایلین د دعا بعد سنت دي زمانه سرسخته پکې نشته دی. شته دی پکې؟ زه پکې ډېر کلک یم او زما په مسجد کې را طالبان اوسېږي او تاسو ته هم پته ده چې کله مونځ وشي څومره خلک وي او بیا دې دروازې ته ګورئ چې د دعا نه مخکې څومره خلک روان وي. ما چا باندې رد کړی دی؟ څوک مې رټلي دي؟ چا ته مې طالب هلته ودرولې دی؟ چاله راتاوې کوي ټول. ولې ما ته دا پته ده چې دوی دعا مني دا زما مقتدیان دي دعا جایز ګڼي. چې جایز یې ګڼي مسله د اتیان او ترک اتیان راله کول مستحب نه کول جایز. مزیدي که نه خپل کار دی. د جمعې په ورځ زمونږ د سنیانو مساجد ډک وي په دعا کې یو څو صفه پاتې. دا دلیل د دې دی چې مونږ الزام نه دی کړی. الزام نه دی کړی. یوه خبره ده بعضې وخت کې یو مستحب من شعار اهل سنت شي او ترک د مستحب د شعار د اهل زیغ نه شي. دا هغه جزیه جدا ده چې نن سبا دعا بعد السنه د اهل سنتو د احنافو نښه ده او د سنتو پسې دعا نه کول د وهابیانو اشاعتیانو مودودیانو جماعت المسلمینو نښه ده. چې ته په یو معلومه مسجد کې منځو کې او امام دعا ونه کي دلیل د څه شی دی؟ چې دا پنځپیری دی که نښه د هغې ګرځېدلې ده. نو چې هر کله د غلطو خلکو نښه ترک مستحب ګرځېده اوس په د دغې ترک مستحب نه داسې ځان ساتي لکه حرامو نه چې ځان ساتي.
او چې هر کله اتیان په دعا باندې سنت شعار د اهل سنت او احناف وګرځیدا نو اتیان په دې مستحب دومره پکلکه کې لکه فرض چې سره پکلکه باندې کوي د دې وجه نه چې دا شعارات نخښ شوي دلته پته اوس لګي چې دا سنی دی او دا غلط سره دی دا مهر زیغ نه دی نو دوام استمرار پې کوي التزام پزانم من نه کوي خو بیا هم دوام استمرار کول پکار دی او الزامات علی الغیر عقیده مونږ نه ساتو الزام په غیر به بدعت لره مفضی کیږي دا غي وجه دی چې غیر شارع ګڼل شي دا دعا فرض ده که واجب ده که مستحب ده دعا مستحب ده کنه فرض واجب ورته نشو ویلی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا پدې کې دا مطلق رااله کل افراد لره شامل دی امر للاستحباب دی په دعا بار سنت هم شامل شو بعد الجنازه هم شامل شو او کته وای چې نه دي ته نه ده شامله استثناء په ذکر کې استثناء په ذکر کې زه ټول ته شاملون او ټول ته مستحب وایم چې ته نه شامل دي ته دا استثناءات به ته مونږ ته اوس خای پدې کې چې دا نه داخل خاص دا نه داخله بس پیدا تاسو کوم زه اوس دعا کوم دا څنګه ده جایز ده او دعا کې داخله ده کنه کوي داخله ده نسخه خلق عموم کراله دعاګانی کوي کل دعوات پکې داخل شو په استحباب کرالل نه بخائن علی بغیر جایز ثابتيږي دا مسله ما سره روایات په دې باره کې بالفعل دغه دعا زمون فقهاو کې بعضو کتابونو راخسته ده لکه حلبی کبیر چې کبیری ورته وایي 340 صفحه ده نورلیزا راخسته ده 5 صفحه باندې خلاص الفتاوی راخسته اول جل 115 صفحه شرح الیاس راخسته 251 صفحه رد المختار راخسته اول جل 494 صفحه عینی راخسته راش پغم جلد 122 صفحه د بدعت حسن لپاره د ماراه المؤمنون حسنا فعند الله حسن استدلال کی دی شي او دارنګ د من سن سنتا حسنه فلو اجرها واجر من عمل بها د دین استدلال کی دی شي دا عام مسلمانان دومره شرقا غربا په دعا بعد سنت باندې لګیاو شذر نظر د دور پیدا شو دوی تینه واړول نو دا دومره مسلمانان په دغه کار چې راغونډيږي او کار وی حسن د اصول مخالفم نوي او بدعت یادم کوي هغه بدعت مضمون وي چې قرون ثلاثه کې اصل ونه لري او رافع للسنه وي رافع للسنه چې دغه سنت په کولو باندې دغه نوی کار په کولو باندې یو سنت ترکیږي دا به خطرناک دی دا به بدعت مضمون دی ځکه چې زور سنت ته ورزي او سنت په خرابيږي او کدا سي کار حسن وي چې هغه کې سنت ته صدیق نه ورزي سنت په نه خرابيږي کدا بدعت شین لفظی بدعت دی دا بدعت حسنه وی بیا دې زبان دی نو دعا بعد سنت مسله باندې اتفاق او دعا بعد الجنازه مختصر ټیم کې لږه شان تفریح کوي